السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ساتم تاسو ټول بخیر وي او کوم چې موږ بیسیک اورویو کورس جوړ کړو په هغه کې به تاسو ډېر کنسپټ یاد کړي او د هغه نه به ډېره زیاته فایده تاسو اخیستي. نن موږ یو بل کورس سټارټ کوو، هغه د دې په باره کې دی چې موږ دا وپېژنو چې موږ په امیزون کې په کومه طریقه باندې کار کولی شو. دا کورس زموږ دپاره ځکه ضروري دی چې څو پورې موږ په دې ځان نه پوهه کړی چې په امیزون کې موږ په کومه طریقه کار کولی شو، نو موږ به د امیزون باره کې کنفیوز یو. موږ ته به دا پته نه لګي چې کوم بزنس ماډل زما دپاره دی، زه کوم یو سټارټ کوم، په کوم کې به زما انویسټمنټ پکار وي، په کوم کې به زه سیلر اکاونټ جوړوم، په کوم کې به نه جوړوم. نو دا څومره کنفیوژن چې دي، نو دا به په دې یو بیسیک کورس کې ستاسو سره ټول کلیر کیږي. او موږ به په دې کې داسې کوشش کوو چې څومره بزنس ماډل دی هغه زه ستاسو سره په داسې ډیټیل کې شیر کوم چې تاسو ته پته ولګي چې آیا کوم بزنس ماډل ستاسو دپاره سوټیبل دی، ستاسو دپاره نه دی سوټیبل. ځکه موږ سره بعض کسان سټوډنټس دي، هغو سره انویسټمنټ نه، نو چې هغو دپاره کم دی. بعض کسان سره لږ انویسټمنټ دی چې هغو دپاره کم دی. بعض وایي چې موږ سره انویسټمنټ سیوا دی چې هغو دپاره کم قسم دی. نو موږ به دا ټول وایو. بیا به موږ دا وایو چې آیا په دې کم کې موږ ته سیلر اکاونټ پکار دی، په کم کې موږ ته سیلر اکاونټ جوړول نه دي پکار. نو دا څومره چې دي دا ټول بزنس ماډل چې کوم دي دا به موږ وایو. خو په امیزون کې چې کوم بزنس ماډل دی دا ډېر سیوا دي. موږ به صرف هغه بزنس ماډل وایو چې کوم زموږ دپاره یي. موږ به دومره 15 ایکسپلین کوو چې په هغه کې زموږ چې کوم مقصد دی هغه پوره کیدی شي او په هغه کې موږ یو سټارټ کولی شو. موږ به هغه بزنس ماډلز نه وایو چې هغه زموږ د اپروچ نه بهر هغه موږ نشو کولی، د هغې دپاره های ایجوکیشن پکاري، یا مطلب دا چې هغې دپاره نور ډېر سیوا سکلز پکاري. موږ به هغه وایو چې هغه زموږ دپاره اساني او موږ ډېر په اسانۍ سټارټ کولی شو. نو اول خو موږ دا وپېژنو چې امیزون څه شی دی. تاسو ته ما مخکې هم ویلو په دې باندې چې امیزون چې کوم دی دا د انلاین اخیستلو او خرڅولو دپاره یو پلیټ فارم دی. موږ ای کامرس ویلو. ای کامرس څه ته وایي چې کله موږ یو څیز واخلو او یا یې خرڅ کو د انټرنیټ په ذریعه، دې ته ای کامرس وایي. په دې کې بیا سروسز هم راځي که تاسو یو سروسز انلاین خرڅ کړئ یا واخلئ یا چاته ورکړئ یا د چا نه واخلئ، نو دا هم په ای کامرس کې راځي. او یا موږ څه پراډکټ واخلو یا خرڅ کو نو دا هم په ای کامرس کې راځي. بیا د ای کامرس مختلف پلیټ فارمز تاسو ته ما ویلو چې په دې کې مختلف پلیټ فارم یو په دې کې امیزون هم دی. نو د مختلف پلیټ فارمز چې کوم دي په دې کې یو امیزون هم دی. نو موږ دا وپېژاندو چې امیزون چې کوم دی دا انلاین یو کمپني ده او په دې کې خلک مختلف پراډکټ خرڅوي. نو چې یو ستاسو دا کنفیوژن د امیزون باره کې کلیر شي، ډېر زیات سټوډنټس چې کوم دي هغه په دې کې کنفیوز دي چې آیا په امیزون باندې به موږ څنګه کار کوو، څه کار به کوو. نو موږ به بزنس ماډل وایو چې کار به موږ څنګه کوو او په هغه کې راشي او هغې دپاره به څه زموږ ضرورت وي، موږ به څه د هغې دپاره جوړو، اکاونټ به جوړو یا به نور چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه به جوړو. نو دا کورس چې کوم دی دا په دې وجه باندې ضروري دی چې تاسو په دې کې دا بزنس ماډل زیات کړئ چې کوم ستاسو دپاره سوټیبل وي او تاسو بیا هغه سټارټ کړئ. بیا دغه شان چې کوم دی د امیزون چې کوم مشهور بزنس ماډلز دي هغه یو څو دي. په هغه کې چې کوم دی یو هول سیل بزنس ماډل دی. موږ به دا وګورو چې هول سیل بزنس ماډل څه ته وایي او دا څنګه کیږي او دې کې څومره انویسټمنټ پکاري که نه انویسټمنټ نه پکار او په دې کې کم ریکوایرمنټس موږ پکاري. دغه شان ته بیا پی ایل دی، ته پرایویټ لیبل وایي چې موږ به دا وګورو پرایویټ لیبل څه ته وایي، دا څنګه کیږي، د دې لپاره څه ریکوایرمنټ دي. بیا دا شان ډراپ شپینګ دی. موږ به ډراپ شپینګ وپېژنو چې ډراپ شپینګ څه ته وایي، ډراپ شپینګ څنګه کیږي، د دې څه ریکوایرمنټ دی، موږ بوله څه جوړو، اکاونټ بوله جوړو، اکاونټ بوله نه جوړو. بیا دغه شان ته امیزون ورچوال اسسټنټ دی، هغې ته وی اے وایي. نو موږ به دا وپېژنو چې ایز ا وی اے موږ څنګه کار کوو، وی اے دپاره به زموږ څه ریکوایرمنټ انویسټمنټ پکې لګي نه لګي. نو دا څومره کنسپټ چې دی موږ ایکسپلین کوو، یو باندې به ځان له ویډیو جوړو. بیا دا شان ته امیزون اپلیټ مارکیټنګ دی چې امیزون اپلیټ مارکیټنګ څه ته وایي، د دې لپاره به موږ کوم قسم اکاونټ جوړو. نو دا ټول چې کوم دي دا به موږ ایکسپلین کوو. بیا به تاسو ته پته ولګي چې آیا ستاسو دپاره کوم داسې بزنس ماډل دی چې هغه تاسو سټارټ کوئ، په هغه باندې تاسو کار کولی شئ. خو تاسو یاد ساتئ چې بعض داسې بزنس ماډل دی چې باید موږ پراډکټ اخلو او پراډکټ خرڅو، او بعض داسې سروس ټایپ یا مارکیټنګ ټایپ. خو ما په دې بزنس ماډل کې لیکلي دی صرف دلته دا مطلب دی چې موږ په کومه طریقه باندې امیزون کې کار کولی شو. نو تاسو په دې کې ځان مه کنفیوز کوئ چېرې کوم یو بزنس ماډل دی یا نه دی. دا صرف هغه طریقې دي چې په دې کې دا موږ فالو کولی شو او موږ په امیزون کې کار سټارټ کولی شو. نو تاسو په دې کې ځان مه کنفیوز کوئ. بعض به داسې چې باید موږ پراډکټ اخلو، پراډکټ به خرڅو،
بعض چې کومې په هغې کې به سروسز خرڅو نو په دې کې به تاسو ځان نه کنفیوز کوئ او دا څومره بزنس ماډل چې دي انشاءالله دا به 1 by 1 په ډیټیل سره ایکسپلین کوو او امید ساتم چې دا کورس کله تاسو یاد کړئ نو بیا به تاسو د ځان لپاره ډیسایډ کړئ چې ما ته په امازون کې څه کول پکار دي او زه کوم سایټ ته لاړ شم سو پورې چې زموږ دا کنفیوژن نه کلیر شوی نو موږ په امازون کې کار نشو سٹارټ کولی د ټول کسانو دا ایشوز دا پرابلم چې آیا زه په امازون کې کار سٹارټ کوم د کم ځای نه سٹارټ کم څه سٹارټ کوم نو په امازون کې چې سو پورې تاسو بزنس ماډلز نه یاد کړي نو تاسو ته پته نه لګي او تاسو په هغه کې کار نشئ سٹارټ کولی نو دا د دې کورس یو انټروډکشن ویډیو او امید ساتم چې تاسو به آیډیا شوي چې په دې کورس کې به موږ څه ایکسپلین کوو خو بعض کسان دا معلومات کوي چې موږ به پریکټیکل کار کله سٹارټ کوو نو دا یو خبره یاد ساتئ چې کوم پریکټیکل کار یا به موږ پریکټیکل کوو چې کوم داسې چې هغه باندې تاسو پوهه کولی نو هغه به زه تاسو داسې پوهه کوم تاسو به صرف امید ساتئ او لږ ډېر صبر به کوئ چې کله زموږ نیکسټ کورسز راځي نو هغه ټول چې کوم دي هغه بیا تاسو په خپله باندې پوهیږئ چې یاره اوس موږ کوم طرف ته روان یو موږ ته څه فایده کیږي نو کوشش کوئ چې کوم نالج یې هغه تاسو فالو کولو کوشش کوئ چې نالج تاسو ته هر ځای نه ملاویږي خو تاسو لږ په صحیح طریقه باندې ډایرکشن باندې تاسو ځئ تاسو ته چې څو پورې ډایرکشن نه ملاو شوی تاسو په مختلف څیزونو کې کنفیوز وئ نو بیا به تاسو ته ایشوز ډېر راځي تاسو چې څو پورې صحیح لار ځان ته نه خوستي صحیح ډایرکشن هم ځان ته نه سیټ کړی نو بیا هغه پورې به تاسو ته ایشوز راځي نو دا نن یو مختصر ویډیو شارټ نو انشاءالله بیا چې کوم نیکسټ ویډیوز راځي هغه به په دې امازون بزنس ماډل باندې او تاسو ته به یو بزنس ماډل چې کوم دی زه ایکسپلین کوم او تاسو به پوه شئ بیا هر یو انسان چې کوم دی د هغې حالات بدلي نو هغه به خپل حالات ته ګوري او د هغې مطابق به هغه بزنس ماډل باندې کار سٹارټ کوي